السلام علیکم زما خوږو افغانانو ستړي مه سئ زما ښایستو افغانانو جوړ په خیر تازه تکړه زه ستاسې ورور حکمت الله بارک د میرزا ولي پټان پتنګۍ ترڅنګ خوشبودار ځوان ترڅنګ نن ستاسو په درنه حضورونو کې حاضر سوي یو موږ راغلي یو ارغنداو ته دلته په تاسې باندې موږ یو ښایسته منظره او میله وینو نو راځئ ملتیا راسره وکړئ دا د نیو کار اف پټان د ډیرو تکلیفونو وروسته د ډیرو تاوانونو وروسته مو دغه یو موټر پیدا کړي چې د کنټینر په خوله کې مو رانیوي 1500 سي دی 4 سلنډره دی اکوا ده 14 ماډل ده نو دا به در باندې ووینو انشاءالله تاسې هم ملتیا کوئ زموږ سره زه به دغه د باندې صدر باندې ونوس یو څه دوړې پر وسولې خو خیر هغه به زه بیا په تاسې باندې ووینم اوس دا موټر دی دا هایبریډ کار دی په افغانستان کې دا موټران خلک ډیر خوښوي په دې خاطر چې ښه کار کوي که مصرفه دي نو په دې خاطر یې خلک خوښوي دا دننه برخه ده دا تاسې وګورئ دننه برخه یې ده بیا د خیر سره دغه مو راچولي دا بل موټر د اکچولي به دلته یې واچول نو هغه بل موټرانو کې تاواني سول خراب سو نو دغه موټر دی نو 14 ماډل دی ماشاءالله ډیر ښایسته رنګ دی بس الله دې پر موږ د خیر کې نو دوستانو ملتیا راسره کوئ موږ نن راغلي یو ارغنداو ته دلته ستاسې دپاره یو پروګرام جوړوو بس دلته به راسو دې خواته زموږ سره مل واوسېږئ موږ راسو دې باغچې ته راغلي یو دغه ده ماشاءالله ښایسته ځای دی ښه منا ښه دغه اصطلاح ښایسته ګلان به در باندې ووینم وګورئ ماشاءالله جبه ښه وعلیکم سلام ستړي مه سئ جوړې په خیر اخي داسې کمه ستړي مه سئ جوړې په خیر اختر مبارک سره ساده مبارک سي تندې قبول ست ښه دی جوړ روغه خیر و خیرات خیرات یو ځای مې لیدلی او ما هم لیدلی ته خو به هغه دغه نه یوټیوبر یا ولا هغه نه یوټیوب بر دی زه بر نه یم ښه یوټیوب چینل والا یم تا څوک دی دا ما ویني دا زموږ لیدونکي دي چې تا وویل یوټیوبر یې هغه لیدونکي چې مو ویني او سلام علیکم څنګه ښه جوړ په خیر خیر و خیرات هلته وروره بس ځای مې درته ورکړئ مالا د دې پرېوځې خوب کوې بنډار کوې هر شی چې کوې وروره دا ستا په عشق کې دی ته چې عشق کوې صاحب زه به ولاړ سم یو شلمبې او شی مې در برابر کړم نور دې څه ویل نور مې دغه ویله چې دغه دی ښایسته سوی ها ښایسته سوی نه په دا ښایسته باغچه کې ګرځې خود به دا لیدونکو تر روښه زما خېټه څه پخوا پر کم نه ده اوس یې داسې ټوله کړه ته ځان یې لکه داسې ځان داسې ښه وساک نو نور به راشم داسې کړم دا خېټه دلته ده مخکې څونه وه څونه وخت اوس هم یو څه پاته ده کېږي دغه هم دغه کېږي بس د خیره سره پیټ سو بدن ایو ګمه نو بس دی دغه و دلته څو رقمه ګلان شته دا به زه دانه په دانه په تاسې باندې ووینم یو خو ګلابي سو ګلابي ګل دی ګلابي یو دغه نارنجي رقم دی وګورئ یو نارنجي سو ښه او یو ګل چې بیا دی هغه بیا داسې دغه دی زه په تاسې ټوله وینم دوستانو ګورئ یو بیا دغه سپین بخونده دی دا سپین بخونده دی وګورئ ګلابي ته ورته سپین بخونده دی او نور ګلان هم شته په دې باغچه کې ماشاءالله ډېر ښایسته باغچه ده او یو بیا دغه سو وګورئ څومره ښه ایسي ده او یو دانه پیازي ګل دی پیازي دا وګورئ تاسې دوستانو پیازي رنګ او دا چې وایي عمر دی د ګل مسه هغه په دغه خاطر وایي وګورئ خپله ګل اوسي عمر دی د ګل مسه دا بلا رژیږي خراب دی ګورئ دا وګورئ بلا رژیږي بلا ورژیږي نه نو خدای دې ستاسې عمرونه د ګل کوي نه خدای دې بس ستاسې عمر د لایټ راوړم لایټ ولې راوړې دا وګورئ دا به سپین ګل سو سپین نه دی یعنی کرمي دی کرمي رنګ دی او دغسې ښه بوی هم کوي نو دوستانو ګورئ غوټې یې کړې ده تر اوسه پورې دغه سوی نه دی شین سوی نه دی نور دا وګورئ ښه غټې غټې غوټیانې دي نو ډېر رقمه ګلان شته هغه یو دوه درې څلور دا یې پنځه دا هم دغه شی دی پنځه ګوره دا یې شپږ دا یې بل رقم دی ګورئ شپږ رقمه شوه دا
شپږ رقمه ګلاب او یو دانه بیا دغه تیز دا وګورئ څومره ښایسته ماشاءالله دا وګورئ ماشاءالله داسې ښه ښایسته باغ دی ښایسته باغچه ده اوه 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 دغه یې بیا جلا خوند کوي ماشاءالله 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 او دغه بیا جلا خوند کوي عجب بیکګراوند دی ها عجب ښایسته خوند کوي دا ته ودرېږه دلته داسې اوه 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 څنګه دی؟ اوه په قرآن ته چې زوم یې یا په والله که درواغ درته په خدای ته راسه زه ودرېږم ما ونیسه ما زه ونیسم څنګه معلومیږم اوه ماشاءالله چقدر مقبول هستی یو برادر څه کوي ښه خیر خلاص شروع شو ښه راغلاست ښه راغلاست زما غټ کوچت ښه دا غاښونه مې ګرده راغله څنګه وایي دا ده که مې خوا راغلی خراله دا باغوا د خان چیش کوله وای وای ورکه دا وا ته کېش په کور کې نه معلومیږي بس کله والونه غلا غلط نه جوړ شي دا ورور نو زه به دلته په دوستانو باندې مې شپږ رقمه ګلان ولیدله نو نور ګلان هم سته دغه دی سور دی داسې غوټۍ غوټۍ ګلان دي دوستانو نور هم سته ګورئ دا وګورئ زما بیا دغه ګلان خوښېږي دغه جګري دا وګورئ بیخي خوښ دي دوستان دا ګلان بې حده ډېر مې خوښ دي دا وګورئ دا تاسې ټول ته ډالۍ دغه یو ګل ښایسته باغچه ده بیخي ډېر ګلان سته پکښې کې دا وګورئ دا دغسې ښایسته بیکګراوند شي چې بیخي ښایسته ماشاءالله وګورئ او دا ساه وګوره کم څا ده نه لکه دغه چې ډېر ښایسته ګورئ دا څا وی وخت هغسې بنده کړې ده نو دلته بیا د اوبو دپاره یې هم داسې یو ځای جوړ کړی دی دا برمر روان ده اوبه روانې دي باغچو ته ډېر ښه ځای دی ماشاءالله او دلته هم دغه د شپې د خوا دا بوی کوي دغه دا نه دی دا بیا د شپې داسې ښایسته بوی کوي داسې ښایسته بوی کوي چې څه درته ووایم دوستانو اوس هم کوي خو ډېر نه خو د شپې داسې بوی کوي دا چې بې حده ډېر او بیخي ډېر یې کرلي دي ماشاءالله نو ملتیا را سره کوئ او دلته هېر دې نه وي چې پخوانۍ ماډل څا هم شته دې خوا ته راسم دا دې سره نو ډېر یاران یادونه خاطرې سبلغه دغه ده بوکۍ ورته ویل که څه شي دا ورلیږي ویل زه تاسې دوستان شای کمه ده دا ډېر طبیعي ډېر طبیعي ګورئ داسې کېدله دا مې اوس دا وراچوم داسې کوم دا مې ور واچول دا خوا یې ډکه راپورته کومه ډکه دانه هم پکښې کې ده دا دی بیخي ښایستې خوږې اوبه یې وې ماشاءالله ډېره پاکه څا ده ډېر ښایستې خوږې اوبه یې دي بیخي ماشاءالله خوندورې د ارغنداب اوبه دي نو دوستانو خو ډېر مې دغه کوي دا دا دی د دې اوبو خوند په هېڅ ځای کې نشته ماشاءالله بیخي ښه خوند کوي ماشاءالله 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 ښه خوند کوي دا
نو عجب شو خوند یې وکړئ ښه فریش شومه نو اوس به چیش کوو د خیر سره اوس به د خیر سره بیرته به راځو دې خواته نو بس تاسې ملتیا را سره کوئ زموږ سره اوسېږئ موږ ستاسې سره یو انشاءالله په ګډه به د خیر سره یو څه پخو هغه په تاسې باندې وینو د خیره مهم دا دی چې تاسې دا منظره وګورئ دا طبیعت وګورئ دا ښکلا وګورئ ته وګورئ داسې وګورئ څومره ښایسته ځای دی ماشاءالله او در دې بیا جالبه لا دغه ده چې دغه ځای وګورئ دا وګورئ زموږ پخوانی دود د ستورو منګی وګورئ زموږ پخوانی یو کلتور دی دا بیخي دا وګورئ ماشاءالله منا ده او دونه ښایسته خوشبویي ده دونه ښایسته خوشبویي د توت په درختو کې دا دغه کړې ده جوړه کړې ده در دې نه باسکونه ځای در دې نه ارام ځای بلا نسته دې خواته به راسو دا هغې ګورئ دلته د انګورو دغه ته کښېنستلو تاکانو لاندې دا وګورئ دا چیش پخوو د خیر سره پټاټې د خیره په اول خو ټوله ستړي مه سئ باندې جوړ کړئ بیا نو وروسته پټاټې پخوو په بخار کې غورمه پټاټې پخوو نو اول پټاټې سپینوو بیا الغه کوو بخار ته وراچو بیا نو رومیان پرې ولو پاک دغسې ژوندي پسې وراچو اوبه نه وراچو بالا یې صرف نکې غوړي وراچو سر یې ورتړو بالا خلاص صحیح خبره ده ته څه پکښې وایې جی څه پکښې وایم زه څه پکښې وایم څه نه شم نو بس یې دی د خیر سره دوستانو ملتیا کوئ زموږ سره واوسېږئ دوستانو څنګه وه شاټونه څنګه وه کمنټونه راکړئ هغه بارک درته نیولې وه بارک شاټونه نیولې وه څنګه وه او بارک په کار کې خو ایرلنز ته موږ کله څه ویلي دي خو بس تکړه سړی دی کاریګر سړی دی نو ملتیا را سره کوئ بخار دا دی بس بخار هم پر ګاز ایښی دی ګاز هم پر بخار ایښی که بخار هم پر ګاز فرق نه کوي څه چار شی ووایه موږ در سره منو هېڅ خبر بخار هم پر ګاز ایښی دی بیخي صحیح دی که وایې چې ګیس هم پر بخار ایښتی مشکل نشته یک نه صد ثانیه دا معنا چې معنا خپله معنا لري درنه سګینه اره ته د سره سر خلاص کړه پرونه هېڅ دا شی څه ویلي واټو بانټو وګرده شان انتیک خبرې مخ مې پرېولې وروره You're shaving your face, cleaning your face in the water. I mean, you're leave me. دا وای ما لیپ که وای ما لیپ که ته راوړه یو شی زه دی لیپ کړم واټ ټول ته یو کوچنی و یو غټ یو کوچنی و یو غټ No way. نوی نه و زوړ و It's okay. ها It's okay. څه وایي دا What's that today cooking? کوکۍ نه دی پټاټې در پخو غرمهیې کچالو Yes, Afghanistan food. افغانستان و Do you know this and Boki and Tsa? بوکۍ انڅا څه وایه ورور خپل په خبرو کې ورک یې څه وویله You know I am telling you. ټالۍ خورې هلته څا ته ورلوېږې No, bro, I'm Afghan. افغان یې وه خبر یې چې ټول افغانان From Kandahar Province. د کندهار دغه خو Province. هغه خو پیسې افغاني دي و No, Province. وایه ورته زه یم مسلمان زه یم د کندهار My name is Mirza Wali. My father name is Haji Saab.
او my sister name is چې دی بارک دی. No, I'm not your sister, I'm your brother. سیسټر څه شته اکا دی؟ No, sister, I mean خور. Your brother. دغه مې زده کړی ده. Yeah, I know you're learning inshallah with me and my side. ازا پروانه کې my sister نعمت my brother بارک. No, he's boy. ها؟ He's boy, not girl. دا لک دې نجلۍ زه افغانستان ته چشته افغان. Today we are coming to Arganda I am a Prince. Muslim. بل شو؟ You're crazy. I'm Afghan. كرزين نام يا برو ركوالا. No, you're very crazy, man. Today, friends, we are coming to inshallah the Kandahar Arganda district of Kandahar province. Inshallah, we are cooking the potatoes and with friends. Now today we are cook the potatoes, inshallah, eating with you, and please subscribe our channel. My English is now finished. نو دوستانو موږ ارغنداب ولسوالۍ ته راغلي یو چې د کندهار یو ښایسته او سرسبز ولسوالۍ ده. پټانه ته راسه یو ګړی بازي وکړو. ته راسه یو ګړی یو ګیم به وکړو. ګیم به داسې دی چې زه یو شی درته هم ته به د هغه ضد وایه. څنګه؟ ضد به وایه. مثلا اور اوبه داسې شی و دې خوا ته راسه چې ښه سم دقیق معلوم سي. ښه اوس نو ښه زه درته وایم چې اور، زه درته وایم چې اوبه، زه درته وایم چای، زه درته وایم چې د چای ضد څه دی؟ چای ضد یا رنګ. زه درته وایم اور ونه خو بیرته اور پخې. زه درته وایم چې شتي چې د چای ضد یخني یخني چای والا برته ولاړه. یعنې هوا او یخ هوا او یخني فرق نه. یخني خو بیا د چرګ یخني. بل شی یاد زما نوبت یې زه درته وایم الوچه ګرنګیچ. یا زدې دی زدې درغه بالا شي. یا په الوچه کې خپله باید د ده ضد پیدا سي. یا دغه الوچه ضد چې دی وینا مثلا مرض یې خرابېږي نه داسې شی چې د پر دغه الوچه باندې بیرته راوګرځي. الوچه باندې راوګرځي دا څه وسوه. زه درته وایم د الوچې ضد دوه شان کېدای سي. یو لکه مالګه او بل لکه انسان چې خپله یې خوري. ضد داسې مه وایه. د هغه ضد سو نو مالګه ته په راچوې که یا بیا مالګه خورې. نو انسان خوري نو خو صحیح دی تا خو یخې کړلې. الوچه بیا موږ مالګه پر واچول. یا ګوره الوچه مالګه پر واچو دا ضد سو. بل ته هغه شی نو ستا د خو هم نه سوچ ته وایي نه ته اوس یا نو خرابوي نو خو ضد یې دغه دی ضد شی وایه ضد شی چې مثال هغه د خرابوله درخته خرابوي الوچه نهسي خرابولی. الوچه خرابوي نه خرابوي. درخته خراب سو الوچه نه راخېږي. ما او تا خو په الوچه کې روان یو. نو خو درخته د الوچه ته زما سره اوجت کوې که ته زما سره کنات. یا الوچه په درخته کې ده که ته ودرېږه ته زما سره کنات کوې که ته زما سره ما بل شی وایه د جوړه. دې تېر څه دا څه چې څنګه تېر سم ولې تېر سم. ښه دا خو ما جواب کړو څه وریجې ورجې زدې چې شته ډېر اسانه شی دی. ورجې زدې دغه دی نو بیرته اوبه جوش پکښې خورې. زدې غوښې وایي دا نه کېږي دا هېڅ معنا نه چې وریجې دوستانو چې وریجې درته پرتې چې غوښه نه وریجې خوند نه کوي. ته ودرېږه چې د دوی بخار پوخ سو. زدې غوښې دي چې وریجې چې ودرېږه چې غوښه نه وي تا ته خوند درکوي چې وریجې و د برۍ مې نه وخوړلې. هغه د خلکو طبیعت دی ګوره یو چا ته ګر سره یوازې ځان به نه ځان پر باندې دا نو نه کېږي ته نو مازې اوجت کوې نو شی لنسته ده. ښه راځه چیش درته وایم واله زدې چیشتي واله اوبه وچکالي. دا اوس ضد سو. ضد څه و نو چې وچکالي واله د کمه سوه واله که داسې چکر مې ووالی. وایي
وی زه غږ نه وی کوم. وی 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 الله زه غږ نه کوم ته پر ما باندې خورا غټي سترګې راپورته کړه ما کوه بس بلازر ما کوه نو خو ما کوه خپل سر واست ما سر بار مې پښتي ما کوه وی وی چکی ولي کوي غورما نه ده پخس بس ما استاد یو ته ته لږ وخت نه پاتې به چرڅه و یا مش خساتيري کو یار خپل مې مداس کو اے مداس احساس نه کوم چې کیمرا چالان دغه نو موټر نه دي زړه خبره زه موټر روان کړی دی اینو من تروانو برا داشترینګ نه دي څوک چې پر جمپ تاس قرار راکټي دا سره کاټ کې د لاسونه دای سترینګ پر خپل ما باندې پاتې لاسونه دلته وي پرې کې مې راوېستي هغه نه دي زه دا سترینګ ولې خطا هغه باندې دغه کول سترینګ نه تملاړي دا هم د ډېر زده کړې څه کوي چې ډېر شی زده بردا چم زده یا هغه سترینګ داسې ګوره مثال داسې ما داسې کاټوي نه او لاسونه ولې وبېره ولې سیودم د شاوخوا سړی د څلورم نفر څوک عاجز صاحب نو دوستانو ماشاءالله ښایسته باغچه ده ښه خوند کوي معنا راغلي د یارانو سره ستاسې ټول ځای خالي دی انشاءالله چې تاسې هم راسئ د خیر افغانستان ته بره به دغسې باغچې ته راسو د خیره ښایسته ناتار به جوړ کړو انشاءالله ناتار د خیر ناتار سیزن دی د ناتار سیزن دی د خیره څه وخت جوړو ناتار څه وخت جوړو وایي یو څه شان وایم بېخاره یې ووایم نه دا ډېر وخت کې دا برای سکرین شاټ وایي له زړه یې وپالئ هغه څوک چې په سخته ورځ کې مو تر څنګ ولاړ وي صحیح د یو چا په خوشحاله ژوند باندې مه خفه کېږئ ځکه تاسو نه یاست خبر چې هغوی د دې لپاره څومره سختۍ ګاللې دي دا یې وار بیا ووایه وایي د یو چا په خوشحاله ژوند باندې مه خفه کېږئ ځکه تاسو نه یاست خبر چې هغوی د دې ژوند لپاره څومره سختۍ ګاللې دي ښه خبره نه وکړه حاجي وایي مینه یوازینۍ هغه ګډه ژبه ده چې د نړۍ ټول مخلوقات په پوهېږي که حیوانان دي که انسانان دي مینه یوازینۍ بې سرحده ژبه ده چې دا هېڅ سرحد نه لري واه د څلورو تورو څخه جوړه ده معنا جمع ده او دا بیا هغه کسانو ته نه وي چې ډېرې طبیعت خرابیناکه ورور ګورم وایي مسکا هم کوم خو بې دلیله ژاړم هم په ځان باوري یم خو بیا هم ویره لرم او یو چاته ضرورت لرم خو غواړم یوازې واوسم قوي یم مګر بیا هم کمزور یم هر څومره قوي واوسېږو خو بیا به هم کمزور یم بېشکه یوازینی څوک چې پر دې ټول دنیا مالک دی هغه الله پاک دی د دې ټول جهان پیدا کوونکی دی او تر ټول دنیا در ټول انس جنس پیدا کوونکی زورور چې دی هغه الله پاک دی که چیرې یو انسان هر څومره قوي واوسېږي خو بیا به هم دی کمزوری یا به نیمګړی ګړد د نیمګړیو په حیوانانو کې بشپړه الله پاک دی زمری څونه قوي دی خو بیا هم د پړانګ په وړاندې باندې دی کمزوري ښکاره کوي بارک څونه زورور دی معنا خو بیا هم دی زما په وړاندې کمزوري ښکاره کوي خو بس الله تعالی دې زموږ اخیره خاتمه پر کلمه او پر ایمان کې چې بس وایي دی ولې داسې ګډ وډ دی والله کنه او وایي کوچنیان یو ورځ نه پر کمنټ کړی و دغه دی زه کوچنی یم درته سلام وایه نو دا نعمت خان دی دا زه یم او دا من جانب دی شاته غرمه پخېږي نن موږ کار نه پلور د دې څنګه راپخېږي هغه زموږ سر نه پخله ساري خو یې سو دغه دی ښه سو دا منظرې مو وکتلې ګلان و عشقونه مو ګرده برابر سوله د خیره سره د چغوکو د بلبلانو میده میده ریزونه دي ګوګو وایي ګوګو ته ګوګو صحیح غږ وکړه بیا زم دی حیوان غږ درته دا خپل یو گیم دی خود گیم دی د ګوګو اوس مثلا نه پیاد شو یا خانم ډېر ښه داسې عادي ووایه دا خو دا یو هنر دی باید ویلرې یا سم وروره داسې مه کوه دا اوس ما تقلید مه کوه یا خو دې خندلي پلا بیا ټرای
بزې غږ وکړه. یا د بزې د خو مې ډېر کړی دی د چرګ غازان چې کوي سهار وخت چې ما ونیسه چې ونه زغلم راځه دته د پښې غږ وکړه. ونه څه غږ معنا دې زده یا دی دا خو یو دغه دی د افغانانو ګیم غږ دی غږونه دي وځه نو چې ورته وکړه یو شی غږ چې تا کوم حیوان سره ډېر علاقه لري دغه غږ هم باید ولري هسې غږ ونه سپي غږ ونه یا کړي. د پښې دا وکړه ځه سړی د پښې نو وایه صاحب پرې لکه تازه چې غوښه خوړلي بل ګیم به وکړو بل ګیم هغه چې دغه وخت د غورمه پر دغه باندې ده دلته به دا کښېږدو ګیم داسې دی ښه دلته به یو نفر داسې کښېني مثال نه مثال زه ناست یم زما نوبت دی زه وایم یو نفر راځي زما پر سر لاس داسې یوه ګوته یږدي یا داسې لاس یږدي زه وایم دا نعمت دی که چیرې میرزا ولي و که چیرې سترګې پټومه دا رقم سترګې پټومه که چیرې میرزا ولي و جزا به راکوي څه دی سید او جزا به راکوي بیا به هغه نفر پسې کښېني سید راځئ ودرېږه واخه میک وتړه ته پټي کړه لاسونه داسې پر وینس پارک نه کوي سید راوړي میرزا ولي نعمت دی دا قضاوت به لیدونکو ته پرېږدو که چا په موږ دوه کې کړی و سیدي راځه صحیح دی خو اوس دغه اوس سزا یې دغه ده نو نارې مه وه څه کوې لوی سړی نارې وه راواړه نعمته نو زه ولې واوړم دی خو نه ده ګټلی چې وایي چې پلان کوي دی بیا به موږ راوړو دا هم صحیح دی ونه خو تاول میرزا ولي دی هغه نعمت و اوس په بیا دغه دی نعمت دا واجس ور واوړه واوړه اله راواوړه څنګه ګیم دی پټانه بیخي نه مې دی دروځ کېږه د ځان به نه خطا باسې چې بر انسان وله شوري له من مېړ چې د لاس ځه ناسته کښېنه به ښه دا راواړه واوړه ګیم دی دا څنګه ګیم دی میک داسې کوي وارې میک غږ دلته غږ د میک ته بند سوی و ښه چې سترګې پټې که نو نقل به نه کوې بارک سیدي راځه ولاړ شه زه یو نه وای نو اوس به بل ګیم وکړو ته کښېنه بل ګیم وکړو دغه ګیم دی درنه خپروي دا ډېر ګیمونه به راګډوډېږي بیا بل ورځ بل کوو د خیر پټ کړه نعمت راواړه دا ته ګورې یا نه ګورې واوړه بازۍ باندې قسم نه اخیستل واوړه هلته بیا خپرونه کې خلک ویني چې د کتلي کې نه دي کتلي غاب به مخته نیسي سیدي داسې غاب هم نیسي سترګې به هم پټوي غاب هم نیسي سترګې به هم پټوي سترګې نه یا نو خو غاب نه سترګې لاسونه ګوتې داسې پر نیسي داسې خو بیا منې وه وا یا د بغلوسه ګوري دی ولاړ خو دا دی صحیح دی چیش کوي خو یې راوړئ بارک دی لا یا نه وړه ونه خلاص کو زه زور کوم دا تاسو زور کوم البارک دی زه سیدي راځه پټ کړه بارک دی لا دا وایس زاولې دی بارک دی چشکه از غلم پټ کړه سترګې زاولې دی دا وایس ادي بخار پړ
راګیس مزلت قرار کا هغه پټاټې دې ډېر دغه نه غواړي جوش برابر څه نن د خبرونه گیم برابر ډېر کېږي تا نوبت خلاصي بیا بس ته موږ دوه نوبت تیر کړي ته بهم تیر کښې نه ته برابر خستانه سي یا نه خسته کېږي دونه بیدار دي دی ته ځه پټې نعمت چا لاس در وړي لا نه دی وای نعمت یا راوړي لاس وراوړي یا چا لاس لا نه دی در وړي لاس وروړي بارک نعمت دی کومه دې نعمت راځه مکو نو زوم ورنه خو کوي نه خدا برابر یدن کې بس وای جنگ څه جوړي خو مکه وي ګورې ما ته ځای احساس لرم زه سنسرونه لرم چې زمان ویل چې دا کم یو دی ولې ګټل اخر په خاصه ده خیر څه شوای دال وبورا شو نوري وبورا شو ډیو خو زړه خیر نو سید نو څه شو مش پیکول نو څه شته سار نس خلاص څه شوی چې پوسوي یا تابلو بیر نور ورچو یا مو به ډیر دی ها پر میا خو بکی هوا هغه به دغه دا سو وای نو ته په اشاره مش یا ډیر گیمونه بر د خیر لزنګ په شورک سی یو گیم به انتخاب وو د خیر آینده هغه وای و گیم به کار نه کو څه کې ان کم دی اوس ته د په کې ان راځه دا یو گیم ما پرا کې ان پیدا کړ دا ان پیدا کړ ورور چې ما په انګلیش سره نه خلاصې دی اوس په ورګو ما د ان پیدا کړي ما په مکتب کې پیدا نه کیورتا ما په مکتب په کتابو کې نه او نو سادي مرزا ولي څه یار هغه دغه مل په بو کې شې کې به خصبي مسته او بادرنګ ډېر نو دوستانو ملچاره سره کوي زموږ سره وسی دوستای عزیز خوږو لیدونکو زموږ نازولو ښایستو لیدونکو دا د خیر سره د اشپزۍ ترتیب برابر سو تراکه دا زموږ ملګری دی نو انشاءالله وروسته به خبرې سره وکړو د خیر سره ډوډۍ وخت دی نو ډوډۍ به وخورو بیا به زنګ ورته ووهو څنګه خوښه یې ده خو دغه دی نو ته سوایس پټان ولې لږ خبرې کې خو سید نو خو درته ومې نو اوس پر دې باندې زه تاسو سره بس یو کتاب خبرې وکم او قدر واسوم د مکتب څنګه ترتیب دی نو خو دغه خبرې مو وکړلې نو ما خبرې وکړې وسانو بعد شراکت کار دی و ډوډۍ اماده سوه د خیره پټاټې پاخه سوله بادرنګ میده کړله وروره مستې مو جوړې کړلې نو د خیره سره د ګلم دغه میکن د ګل بوی کوي نو بس د خیر سره نعمت خاني چې دی زموږ نوی اشپز دی مقرره مو کوي دا مې قرار یې راوړه دا زما پر سر یې راته کښېږده بر به زه خبرې کوم مایک ته هغسې دورې راته کوي خو چې زه خبرې کوم تا مایک نیول دی ډوډۍ بیا زه تاته در کوم نو ملا مولاکه د لاسه کې
دې سر خلاص کړ ورور دا دام خور دی وای خیر چکا ولې باندې به ګورته وای دا وخرو نو دوستانو دا د ګوري پټان ته زه وخت ورکوم ځینې کسان وایي ولې وخت نه ورکوې موږ وخت مزاره ورکوو کم وخت بیا معنا خبرې وکم وا ډوډۍ باده جوړ سوم وا جوړ سو خدای خدای بیا فرڅېدلې ده دا خو ډوډۍ ده څنګه دی استاد سارنګ کوه سمکو استاد سارنګ ځای ته ورسېږي باید خولي دلته کښېږدي یاره دا څه کوې باید د خوشحالي هر څونه غټ هنرمند دی یاره زه نه غواړم چې نورمال سي ستا آینده دغه رقم ده نو ته به بر خود را جوابوي به دې د کاره هغه مې په شاټ کې په ولیدل وره بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله مالګو نه پراچا چی غواړه بسم الله واول واخر دا بیت سمې دا بل شپه تر وی به خدای و میاش بعدم بیا و مې څنګه مرکشن وای بیا نه وای نه بيدم بیا چا راکښېنه ما د ټول تا راکښېنه ډول راوړل پټان نعمت چې دی ما دې او سره وخوري ور ډېر ښه سم راخه پر پټاټو باندې مستي کچرای ورته کچې شورته دا شنو مې دي بانجا نه دغه ورته چې شورته نه ماته دا پټاټو باندې چې دغه واچي مستي یا بل شي کچړې وایي ماشاءالله چې کو کړې زونه هغه ته تو ګوره ته د چبوکه درځه وا چې خو خورا ډېر مینهوال لري خلک یې په ډېر پیسو رانیسي باید ښکار نسي کې ښکاریال ته غورځي څه معنا هوا ښکار باید په نشان څوک زده کړي نشان ځای ودرې آفرین حیوانات خو نه ګناه لري بیا وروره دا خو طبیعت ښکلا یې ښایسته کړې ده ته ګوره دا غږونه ما ورته وویله خو یاره نو چې دوستي ومني نرمیان سره خره به ښه ماښام یا ویډیو ول دغه نه دی زموږ دغه کوم یو زموږ دغه نوم یې زما صحیح شو له بړانې د کوچنیانو سره ټول کړي وو په کلي کې وا د هلمند ده هلمند ده دغه کوم یو د کوچنیانو ښوونځی چې لري پاڅون دی که پاڅون آفرین ولا ښه خوند کوي ویډیو دا مه کوئ هغه ډېر غیرتي هلک دی پاڅون ډېر لایق دی خو وایم د هلمند هستي ده ویاړ دی زموږ افتخار دی هله دا پوکه د ورې دالته راغلی وروره ته یو مېږی دی قرآن عجبه سړی دی دا دسته مېږه څه بیریږي بیا یو به پېښېږي میرزا ولي پټان راغلی دی ورته وایه ته راسې ډوډۍ ته راځئ ډوډۍ ته وروره شلومبې بیا کوم ولې نه دې بسېږي یا خو دغه دی دا کلک دی په اوسني کې بندېږي ولا مه راوله تا راوستې دا اوس تا نه وه ما راوړه ته ورسې یو چا ته وایه مستې په ستوني کې بندېږي دا اوس په نه منه سره شو ولاکه سره ورول په نه منه سره شو
کلکې دي وه خو چې هر کم کلک چې دا په ستوني کې نه بندېږي لومبې نامیانې دي مور د پلار د نیکه شوی داسې مې بادرنګ خوړی بله بازار کې ورته ورته نور په پاکټ کې مستې مه خرڅوي موږ یې نه خورو ورته پلار د نیکه شلمبې جوړوي یده زه څه نه وایم چې وایم زه خپله مایک راخڅه سملاسونه په نکروزو نه دي خو ما پرېږده خو زه خپله خبرې کوم وی خو سمه ده وروره خو زه د ګولۍ در ښه به یې ځي د عطر تا پرول دي کوبکوه دا ګرانو به سید نو ولې نه کوئ وروره خبرې نو څنګه نه کوئ بېخاره وکړئ وروره خبر هسې ډوډۍ مستې وروره کچالو بادرنګ وروره مستو ته پرېږدئ چې وخوره که مایک داسې که خو ما پرېږده چې زه دا وچښم پرېمښ د وروره بس پسې څو زه ډوډۍ وخورم که مایک خبرې وکړم دا خلک وایي دی ولې خبرې نه کوي ته ډېرې خبرې کوې ما ولته ودرې نن دوی خبرې کوي خو چې نوبت راورسېږي زه خپلې خبرې کوم ته ورته دې خبرې دي یا ګردۍ میز دي ګردۍ میز نه تود باس یا په بل دغه کې ویډیو چک کړی دی څه وایي ویډیو مې تېروي ویډیو مې تېروي خدای مې بدوي ویډیو مې تېروي ویډیو خپل ځان تېروي دا لکه نو چې ویډیو مې تېروي خوا مې بدوي خوا مې بدوه هغه دی ډېر جدي و په احساساتو کې نشوي سو دا دی بل یا کچھ پیدا یار دوستانو بخښه کوئ موږ یې څه وخندله بس دغه زما ډوډۍ راوړو چاته مېلمه خو نه دی خو پښې په نوکرزو نه دي خو خپله دی څه کور ته وړې خو راوړو وختي به جوړې ډوډۍ مې نه ده پخ کړې خو ما بل د دوې نه درته راکړې دا ناک دی نن دې خواته نن څه کور خواته ځو نه مې نه کې هلته یې وړو مې پټاټې راواخه ستا کلي پټاټې پخ کړي موږ دا داسې لږ لږ خوړم چې دغه دي مالګه پر واچوه ښه ډېره ولې چې نه خورې هم پر چپا کړه باید یو داسې پوڅکی مالګه په ټوټه کې انا دا لرګی دا چې درکړی دي په قرآن په قرآن نه ولاکم ملاغی رسول که په ټول ارغنداب کې دا شوي پټاټې رسنې بهېږي پر کوکر مشت دي دا مجبوره ګوت ورسره کاره نه دی دا خو ورګله لرګی د میکروب شی نه لري بلا دغه لرګیان نه وتوږي بلا به دغه جوړوو د خیر سره وا بس ورور ته به څه پکې خو یې څه خوړای شي الله خو ولا تر روش شخوان وي د ماما کروش مې خوړلی وای دونه خوند نه کوي څنګه وا خدا سا قربان سمسره کم جالب انسانان دي پیدا کړي یا هغه ویډیو چې ورسره جوړه کړې څو نفره ډوډۍ خوري هغه ورسره درولې خدای پاکه عجبه شان څنګه ښه نعمتو ته ناست ایو سب څه سو په دغه کې دوه سیات زموږ بیخي په قرآن په دغه کې د پاستریا کې دي نشته ته راځي اوسه ګورې بات یوسف جان بس سپیشلی سلامونه در ورسېږي انډیوال ولاړ سلیمان جان دا خاص تاته د ګولاد جسه مشرانو یارانو د ټولو لپاره د ټولو فرمایش دی هغه ورور روش خوري حاجي صاحب مخ ته څو وینځونه یې خوري لاس رقم خالی وینځي ښه او اوس کوم یو وخورم په چوره کې دا باندې ښکاره
خوږو لیدونکو زه ستاسو لپاره مور شوم څه شي بلا مور شوم د دوی لپاره دوی به ډېر خوراک مه کوه اوبه ورکړم ها څه ووایه مریض دی خلک ناجوړه دي نه فلمونو راوستی مریض بریتونه ته واړوي دې بریتون چا بغلته ایښي دي مریض یم څه فلمونو برا وراچي ها برا څو واري مالګه وراچي تاسو راکم یا مریض خو به نه یا شکر جوړه مستي شم که مریض یم فلمونه به دربار یا جوړم شو شاروخ خان پیژنې ها هغه بله ورځ دغه ډېره توله ولاس چیرې ممبۍ ته د خوا د دغه فلم را روان دی کینګ یا رښتیا ووایه د نشر تر مخه 640 کروړه به جوړ کړي یا تا رښتیا ته څو ووایه درکړه په دې کې ها تا ته څو درکړه ما د سرمایه سره شریکه ده अच्छा शाहरुखान जो खोजते कि बाबर और गणपत राव चीज़ें अट्टे بابورا گمپت را وکاولیا هغه یو خوښ کې शाहरुखान ها په ځان ته اکټر دی बाबूराम نه बाबूराव هنرمند دي شاروخ خان هنرمند دی هنرمندي کې نه راځي سيري څوک ښه کیمره چلیاوه ښه کیمره یې زه هنرمند دي ښه هنر لري یا ازمرای ګوره ولې ولاړې او ډېر وبخښه خطا نه راوړې دا الحمدلله ولدا ډوډۍ نه ده خوړلې څه کوي دا ډوډۍ نه ده خوړلې ولا یو دم دوا شروع شیش واړه شیش واړه مې خو بیا نه ګل کړی دا به څه شي غرمه ده الحمدلله موږ چې موټه درشولوي چې بدوس دوی خو ډوډۍ واري وخوري بادرنګ درسنی نه ترسي بیا بیا د دریا لارې دی ولا دغه دی وولته ولته بلا یو پر لاک پرې شخونه کاوه ته خو نشلم بیس په نمستېش ولا غټي مسته یا خو د بیچاره وایل زما پستونی کې بنچیر ته بر په شات 400 پینټو ته مستی دی ورس پستونی کې دونکي خپل جالب دی وس خان دی وایي ولا دا جالب دی وکړه مستی وګوره ستونی کې بنجادو کا شکر خدای الحمدلله شکر الحمدلله پر حال با پروردگار خدای شایسته ځای بلا تشبیه لکه جنت ډوډۍ را برابر کړ پروردگار راز پاکستان ته خوایي باته ته یا موږ هم نه پارسو یار د الله پاک دې مهرباني بندگان ورور مسلمانانو الله پاک میږي ته لارس کورسي پر غول مرنه ورچ په غار کې میږي ته رس کورسي نو تو خدای دوه غټه بدنه دي نه ته خو به خنه ځنی یریږي الله پاک ډېر مهربان شک مهربان هم په وګړي کې بیا ما 10 ور بیا مو خوړه دا دی بیا ناس ډاکس بیا دی کار وس دی ویوس په دونه دغه کې په دونه تنگ بازار کې په دونه ګرمۍ کې ورش پزم بس پیدا شو ډوډۍ سوش پزیس چې اوس یو ځای به وری وای شټې ټاپ بازی کړی وای ما چولې وای چې ځای به ولې وای سیات کوچ مل یا وای ځای به ولې جنگ باندې کړی یا ته مش خلکو ته چې ملم بیري از مش خپل خراب مشکل نه سده بالا ورتا کولته وروته ما ته یا ودرېږه دا اوس د چیشته پار جوړ شو اواز سي دي اواز شي اوس کوم دی دته ازمر سنډیوال غلامات اوس ګلامت ته ولاړ شو سرپزیته ناس فرغنداو کې زړیم په سرپزه کې دی سرپزه کې هغه شاوز دی چې یا اوس ډاکي اوس موسم د دې دی چې د دې جو خړل مونږ ځاو داسې وکی بالا جو په ټولند کې د تکلیف دی په ځان دی واچو هر څه دی دته خو څه ونه وای ولا کې در پریږ دراکه کاچو تا خو نه موږ خلکو ته په خله نه ریو سره کولو ډوډۍ په ستن کې بند
حقیقت وایه خوب نه درلی خوب نه درلی د شلمبې لا جوړې ته شلمبې جوړې ها اګور وڅ تیر کړ خا بادرنګ څه به کوم غنو شو بادرنګ نو پکې کې مخکې یا پکې دی په یو شي خوان و نه خې نه جوړ خوان نه کوي اګه ز شلمبې وژونه والله دا زه ما ورته ویل مال ما بیرته بوځي ما تعویزان په کور کې پاته سول یا شه اوس دا ژوندۍ تیر کوم کې وخورم دا وژه ورونه کې شلمبې مژه یا کوم خو به دې دام دا ژوندۍ جروم نه شو ځته وژه څنګه کې یا تا خو ناممکنه شی وژوي ازیت باوکو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا إلهي پاک پروردگار تم دسترخوانوں کی برکت امين پر دې ټول کې سره واخه شریکه فرمانه یاخلو د دې څه یارانو کور مودان بخښه کوي معنا موږ هم تبي سره کولای او ټوکر راغلی او شوخي راغلی سس خو بده سوي معنا مشران یاس دوستان خوندې وړونه ټول دا پروګرام ګوري تاسو زموږ هدف دا دی چې تاسو وخاندئ دغه د افغانستان یو څنډه وګورئ د ارغنداب ولسوالۍ دلته موږ رالو ستاسو دپاره مو یو ښایسته خوندور غرمنۍ برابره کړې چې تاسو هم راسره وس دغه شینګیا مو ولیدله دغه ځای مو ولیدی تر بیا چې موږ ستاسو خدمتونه کوو ستاسو په خدمت کې د یو بل ښایسته انځور د لارې حاضرېږو د افغانستان یو بله څنډه در باندې وینو یو بل کونج د خپل ولایت در باندې وینو پر پاک او سپېڅلي رب مو سپارم ښه وخت ولرئ زنده باد افغانستان مننه چې زموږ هیواد ګورئ